د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي افغان ښځو سره د عاید او زده کړو په برخه کې مرسته کوو. سلام، وخت بخیر، ستړي مشئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وایي د طالبانو په حاکمیت کې افغانستان د کال تر $1 میلیارډ له دې کبله له لاسه ورکوي چې ښځې په اقتصادي وده کې له ونډې اخیستو محرومې دي. بلینکن دا خبره د افغان ښځو د اقتصادي استقامت یا پایدارۍ د اتحاد په یوه غونډه کې تېره شپه وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن دې غونډې ته په وینا کې په دې اندېښنه وښوده چې طالبانو د افغانستان نیمایي ټولنه له زده کړو او کاره محرومه کړې. هغه وویل د ښځو پر کار او زده کړو د طالبانو بندیزونه او محدودیتونه د دې لامل شوي چې افغانستان د کال تر $1 میلیارډ له لاسه ورکړي، هغه څه چې په اقتصادي وده کې د ښځو د ونډې له لارې ترلاسه کیدی شي. بلینکن بیا وویل چې په کور دننه او بهر د افغان ښځو د لاسنیوي لپاره اتحاد ورځ تر بلې مخ په پراخېدو دی او د امریکا او نړۍ ګڼې لویې کمپنۍ او موسسې ورسره یو ځایېږي. هغه زیاته کړه دا اتحاد به د نړۍ په ګوټ ګوټ کې افغان ښځو ته آنلاین روزنیزې دورې وړاندې کړي څو هغوی دندې پیدا او معاش ترلاسه کړي. د بېلګې په توګه د قطر د دولت د پوهنې یو بنسټ تعلیم تر ټولو پورته او د امریکا د پوهنې مؤسسه به لکونه افغان میرمنو ته د تخنیکي کارونو روزنیزې دورې برابرې کړي. مایکروسافټ او لینکډ ان به د هغوی د تصدیقنامو د ترلاسه کولو چانس ورکړي او بیا به یې له کمپنیو سره اړیکې جوړوي. دویم دا چې امریکا او د تعلیم تر ټولو پورته بنسټ به امریکا کې افغان کډوالو میرمنو ته سکالرشیپونه ورکوي څو هغوی خپلې لیسانس او ماسټري دورې بشپړې کړي. دریم دا چې د اتحاد به د افغان میرمنو د تجارت په پیل او ودې کې د هغوی لاسنیوی کوي. درنو لیدونکو، له ملتیا مو مننه.